عصمت علي اخون صاحب چې دی دا پروګرام ته هم ډالۍ کوو او د هغې غوښتنه هم وه د دغه کم کلام د کم غزل چې هغې غوښتنه کله لا به ورته هم اورم غزل او د غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې نور په دې دنیا کې څه دي خو یو ژوند دی بل جانان دی نور په دې دنیا کې څه دي خو یو ژوند دی بل جانان دی که رښتیا را باندې وایې بې له مینې عمر ګران دی نور په دې دنیا کې څه دي خو یو ژوند دی بل جانان دی که رښتیا را باندې وایې بې له مینې عمر ګران دی او ستا د حسن په مکتب کې صحیفې د مینې لولم ستا د حسن په مکتب کې صحیفې د مینې لولم زه مین یم جانانه او په مینه مې ایمان دی او دوه شعرونه ورته نور ډالۍ کوم چې زه د یو چا د نوراني حسن صحرې ته ګورم زه د یو چا د نوراني حسن صحرې ته ګورم لکه چې ناست یم په حرم کې او کعبې ته ګورم او هغه راګوري خو چې کله ورته زه نه ګورم هغه راګوري خو چې کله ورته زه نه ګورم هغه بیا نه راګوري ما ته چې هغې ته ګورم او دوه شعرونه نور چې زړه مې نری نری خوږېږي او دردونه کوي زړه مې نری نری خوږېږي او دردونه کوي د چا احساس راته په نیمه شپه غږونه کوي زړه مې نری نری خوږېږي او دردونه کوي د چا احساس راته په نیمه شپه غږونه کوي او زه ستا د لاس هغه ګل کړی رومال نه ورکوم زه ستا د لاس هغه ګل کړی رومال نه ورکوم لا ستا نازکې چاچوکۍ پکې ټکونه کوي او غزل عرض دی چې د خپل کوره په سفر یم د ارمان کډه په سر یم د خپل کوره په سفر یم د ارمان کډه په سر یم ناواقف مې د له قدره نابیناو کی گوهرم ناواقف می دل قدره نابیناو کی گوهرم ته په روغه کې ناروغه زه د شر سره په شرم ته په روغه کې ناروغه زه د شر سره په شرم عجیبه زما فطرت ته د خیالونو سمندرم عجیبه زما فطرت ته د خیالونو سمندرم او عجیبه زما فطرت ته د خیالونو سمندرم خلق وای چې شاعرې خلق وای چې شاعرې د لفظونو جادوګرم هغه زه یم دا زه یم هغه زه یم دا زه یم زه خالدم زه حیدرم د رحمان د کاروان ملم تل د حق په ره ګذرم د رحمان د کاروان ملم تل د حق په ره ګذرم لکه ناوې مې سینګار کړه لکه ناوې مې سینګار کړه د پښتو ژبې زیورم لکه ناوې مې سینګار کړه د پښتو ژبې زیورم زه یم ورک له خپله ځانه د خپل ځان په لټون سرم زه یم ورک له خپله ځانه د خپل ځان په لټون سرم او شعر دی چې چا مې خار د زړګي وران کو چا مې خار د زړګي وران کو ښه خبرم ناخبرم چا مې خار د زړګي وران کو ښه خبرم ناخبرم او مقطع نه مخکې یو شعر عرض دی چې زه کمزوری شومه ځکه زه کمزوری شومه ځکه په کمزوري زورورم زه کمزوری شومه ځکه په کمزوري زورورم او مقطع عرض د عصمت علي اخون صاحب چې زه همدرد د نورو خلکو زه همدرد د نورو خلکو د خپل ځانه مرورم زه همدرد د نورو خلکو د خپل ځانه مرورم ډیره مننه تشکر الله مخاد لره د لوی الله په امان